201 نمبر کور په هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ کې دا متفاوت ډول باندې دا کورونه دي. تاسو ته موږ مخکې هم ویلي وو چې موږ یو کوټه به یو اشپزخانه او تشناب هغه اوس هم شته، ولې الحمدلله نو اوس دغسې اوږده اوږده کورونه چې هغه کې کمود او تشناب هم وي. ګوره پوره یو تشناب یې فکر وکړئ د اشپزخانې اندازه دی، صحیح ده. ورسره 2 کوټې د ښایسته غټ دهلیز. قاري صاحب دغه کور چې موږ چاته جوړ کړی مستحق دي که نه؟ دا راته ډېر مستحق دي. دا کوچني سرپرست هم څوک نشته او سرپناه هم نه وه؟ یا نه وه. کور یې څنګه دی؟ ښه دی؟ ډېر شوداره ده، ډېر ښایسته. الله دې اجر درکړي. دا قاري صاحب خپله بیچاره ویل چیر باندې دی. الله تعالی دې ستاسو د تکلیف د مشکلات حل کړي او الله دې د دې بدله شته انشاءالله اجر شته، صحیح ده. نو دا یو کوټه ده، راځئ دا به مو ګورو. ماشاءالله ده ښه ښایسته کوټه او دې خواته بله کوټه ده، دا بله کوټه سوه او دغه چې ده د اشپزخانې په حیث باندې هم استفاده ترې کېږي. هغه د کاسې او دا شیان سته. ښه دغه کوم جاري صدقه یا کوم کارونه موږ کوو دا یوازې نه کېږي، دې کې باید موږ او تاسو ټول سره یو ځای شو، یو ته لاس ورکړو. دغه وټساپ نمبر دا لینکونه ځانونه ثبت کړئ. موږ په افغانستان کې د افغانستان ګوټ ګوټ ته ځانونه رسو تر څو پورې دې هېواد ته، دې بچیو ته، دې کونډو ته او دې ملت ته، دې امت ته یو څوک. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.